طالبانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی و. جرمني مخالفت وکړ. د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو نوي لارښود اندېښنې پیدا کړي. په جلال آباد ښار کې امنیتي پیښو ښاریان اندېښمن کړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې له ایران سره د سعودي عربستان خبرو ته هیلهمندي. او واشنگټن ټایمز لیکلي د دې وخت دی چې امریکا د پاکستان پر وړاندې اقدام وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د بېپولې خبریالانو ټولنې د طالبانو له لورې د افغان خبریالانو لپاره نوي لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې مشر کریستوف ډیلوار پرون په یو بیان کې وویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي. طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې د خبریالانو لپاره 11 اصول وضع کړي دي. لومړی 3 مادې دا دي چې هغه راپور به څوک نه خپروي چې له اسلام سره په ټاکر کې وي، ملي شخصیتونو ته پکې توهین شوي وي یا د خلکو شخصي حریم پکې نقض شوی وي. په دغه اصولو کې یو دا هم دی چې خبریالان به هغه موضوعات چې د چارواکو له لوري نه دي تایید شوي په احتیاط کاروي. همداراز له هغه راپور سره باید احتیاط وشي چې په ټولنه منفي اغیز کوي. د بېپولې خبریالانو ټولنه وایي د دې پر ځای چې طالبان داسې چوکاټونه جوړوي چې سانسور ته پکې لار پرانیزي، د میرمنو په ګډون د افغان خبریالان پرېږدي چې خپل کار وکړي. په خوست کې کنګل شوو پیسو د خلاصون په پار لاریون ترسره شو. لاریون کوونکي چې نن سهار د خوست مرکزي چوک ته راوتلي وو د افغانستان د اسلامي امارت په ملاتړ شعارونه ورکول او له نړیوالې غوښتنه کوله چې پر افغانستان اوسنی حاکم نظام په رسمیت وپیژني او په دې هیواد کې نور لاسوهنو تیر شي. د ننني لاریون یو تن ویناوال او د خوست د شیخ زاید پوهنتون استاد دلاور شاه متقي وویل نړیوال د نور په افغانستان کې لاسوهنې پرېږدي او اوسنی موجوده نظام ته د همکارۍ لاس ور اوږد او کنګل شوي پیسې د آزادې کړي. د لاریون یو بل ګډونوال او د شیخ زاید پوهنتون محصل داود باور وایي په اوسني نظام کې ټول ارزښتونه خوندي دي او همدا علت دی چې له موجوده حاکم نظام څخه ملاتړ کوي. یو بل ځوان رحیم شاه افګر وایي نه غواړي چې بل نظام بیا پر افغانستان واکمن او د وینې د تویېدو په قیمت رامنځته شي او له خلکو غواړي چې له دې ښه بدیل نشي درلودی. نو پکار ده چې د موجوده امن او نظام ملاتړ وشي. وړاندې هم د دغه ولایت قومي مشرانو او دیني علماو د یوې لویې راټولېدنې پر مهال د افغانستان اسلامي امارت څخه ملاتړ څرګند و او له خلکو یې غوښتنه کوله چې د دې نظام ملا ور وتړي. طالبانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی و. جرمني مخالفت وکړ. طالبانو په یو لیک کې چې د سپټمبر په 20 یعنی یوه ورځ مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډه پیل شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ته استولی دی. په دې لیک یې غوښتي دي چې د دوی استازی دی د ملګرو ملتونو په بحثونو کې برخه واخلي او د ملګرو ملتونو په روانه عمومي غونډه کې دی د طالبانو استازی د افغانستان له لوري وینا وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د نویو واکمنانو حضور بې هدفه دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې طالبان د هغه غوښتنې پر ځای کړي چې نړیواله ټولنه یې له دوی څخه لري. طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو او دوی اوس پر ټول افغانستان واکمنان دي. تر اوسه نړیوالې ټولنې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ملګرو ملتونو سکرتاریت بیا هم د دوی لیک د ارزونې کمیټې ته د غور لپاره استولی دی. د امریکا متحد ایالتونه د ملګرو ملتونو د ارزونې د کمیټې غړیتوب لري. د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت جګپوړیو چارواکو ویلي دي چې دوی د طالبانو له دې غوښتنې خبر دي، خو وار له مخه نشي ویلی چې د ارزونې کمیټه به د دې لیک په اړه څه پرېکړه کوي. بل پلو په جلال آباد کې امنیتي پیښو ښاریان اندېښمن کړي. په جلال آباد ښار کې د روانې اونۍ له پیل راهیسې پر طالبانو څو بمي چاودنې او هدفي بریدونه ترسره شوي چې له امله یې د ملکي وګړو او طالبانو په ګډون ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاریان اندېښمن دي او وایي له څه مودې راهیسې په دغه ولایت کې نسبي قراري او امن ټینګ و، خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا بمي چاودنې او هدفي وژنې زیاتې شوي دي. په جلال آباد ښار کې د ځینو وسلوالو ډلو فعالیت او بریدونو ښاریان اندېښمن کړي او د افغانستان د اسلامي امارت غوښتنه کوي چې په ښار او ولسوالیو کې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په ورته مهال داعش ډلې ادعا کړې چې د طالبانو پر رینجرو موټرو پر ترسره شویو بریدونو کې یې له 10 زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
تازه د چهارشنبې په سهار د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې د سړک غاړې ماین چاودنو او هدفي وژنو 8 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې چې په وژل شوو کې طالبان هم شامل دي. خو د اطلاعات کلتور وزارت معین ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ په کابل کې یو خبري کنفرانس کې خلکو ته د امنیت خوندیتوب ډاډ ورکړ او ویل داعش ډله یې ځپلې چې دا به وروستي بریدونه وي. مجاهد زیاته کړه د نظر خواندان د اسلامي امارت غوښتنه کوي چې د امنیت خوندیتوب او د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په شته حکومت امنیتي بنسټونه تقویه کړي او په امنیتي ادارو کې د مسلکي کسان په دندو وګماري. د ننګرهار له مرکز سربیره په دې وروستیو کې له یو شمېر ولسوالیو هم د امنیتي پیښو او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو راپورونه ورکول کیږي. خلک اندېښنه لري او وایي که د امنیت د ټینګښت غم ونه خوړل شي نو لوی امنیتي ننګونې به رامنځته شي.